بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. زموږ د الجبر درسونه د لړۍ 5م درس ده. مخکې له دې چې موږ خپل 5م درس شروع کړو، یو ځل بیا وراسو زموږ د تېرې هفتې د تېر درس کوم مثال چې و هغه بال کړو. په تېر درس کې ما تاسو ته داسې یو مثال درکړی چې د لاندې شکل محیط پیدا کړي. د محیط دپاره ما تاسو ته ویلي وه چې موږ د دې دپاره چې د یو شکل محیط پیدا کړو، موږ باید هغه ټولې زولې سره جمع کړو. خو په دې کې مثلا دغه یو مشکل و چې د سوال هغه اصلي برخه وه، هغه دا و چې دغه زوله موږ ته معلومه وه، خو دغه زوله نه وه راته معلومه. مثلا دغه زوله موږ ته معلومه ده، دغه زوله موږ ته نه ده معلومه. مثلا دغه زوله را معلومه ده، دغه لاندې نه ده را معلومه. نو په دا سوال کې زه تاسو ته دا ووایم، اول مثلا موږ کولی شو د دې محیط په دغه شکل پیدا کړو. دغه شکل پر څو مستطیلو باندې وویشو. مثلا یو مستطیل د دغه څخه جوړ کړو او یو مستطیل د دغه څخه جوړ کړو. یعنې دوه مستطیله موږ دلته لرو، یو مستطیل دلته لرو، د دې لپاره چې موږ د دې زولې اندازې پیدا کړو. نو راځو اول دغه ځای ته ګورو چې د دې اندازه 1 متر ده، د دې اندازه 2 متره ده او د دې اندازه 2 متره ده. 2 او 2 متره یې 4 متره، 4 متره او 1 متر یې 5 متره. نو موږ دغه ویلی شو د دغې زولې زاویه 5 متره ده په مجموع کې. نو که موږ د مستطیل قانون که زموږ په یاد یې، موږ دستي وایو چې د دې مقابله زوله هم باید 2 متره واوسي، یعنې دغه زوله هم باید ټوله 5 متره واوسي. نو موږ دغه هم لیکلی چې دا 5 متره ده. او اوس که موږ دغه ته وګورو، دا مستقیم خط دی، دا مستقیم خط دی، یعنې پر دغه باندې موږ د ارقام مستطیل شکل فکر کولی شو. یعنې که موږ داسې فکر وکړو چې د دې په مابینځ کې یو بل مستطیل پروت دی، نو موږ داسې ویلی چې د دغې زولې اندازه د دغې زولې د اندازې سره یو رقم ده. نو موږ راځو دې ته 1 متر لیکو چې دغې زولې اندازه 1 متر ده. د 1 متر موږ د دغه 5 متره څخه کموو چې مثلا دغه ځای ته هم باره 2 متره پاته کېږي او دغه ځای ته هم 2 متره پاته کېږي. نو موږ اوس وایو چې د دغه زولې اندازه موږ پیدا کړه، دغه زولې اندازه موږ پیدا کړه. رابس اوس دغه ته چې مثلا پر دغه باندې موږ یو د مربع شکل فکر کولی شو. که دلته وګورو موږ داسې، یا هم دغه ځای ته که موږ وګورو مثلا پر دغه باندې موږ د مربع فکر کولی شو. وبخښئ خط یو څه کوږ راځي. 2 متره دغه زولې اندازه ده، 2 متره دغه د زولې اندازه ده. نو که چیرې موږ دا پوره کړو، دغه د څه شکل لري؟ د مربع شکل لري. مربع تعریف څنګه وو؟ که چیرې زموږ په یاد وي، په 4م صنف کې موږ د مربع تعریف ویلی وو چې که چیرې د یو شکل د 4 سورو زولې اندازه سره مساوي وي، هغه ته موږ مربع وایو. نو دلته موږ ګورو چې دغه زولې اندازه مساوي ده دغه زولې سره. یعنې که موږ داسې هم ویلی شو چې د دغه زولې اندازه مساوي ده دغه زولې سره. رابس دې ته به 2 متره ولیکو او دې ته به هم 2 متره ولیکو. مثلا دغه رقم په عین شکل باندې موږ یو مساوي مربع دلته لرو. نو موږ کولی شو وایو چې دغه زولې دغه اندازه هم 2 متره ده. موږ کولی شو وایو چې دغه اندازه دغه زولې دا هم 2 متره ده. موږ کولی شو وایو چې دغه زولې اندازه هم 2 متره ده. نو اوس به راسو ټوله زولې به سره جمع کړو. زه به راسم د قلم رنګ بور واړوم. اوله زوله چې موږ لرو هغه دغه 7 متره زوله ده. نو رابسم زه به دلته کښته ولیکمه پی، یعنې پر میټر یا هم محیط مساوي کېږي په 7 جمع رابسو بیا دغې زولې اندازې ته. دغې زولې اندازه موږ دا پیدا کړه چې 2 متره وه، 2 متره وه. نو رابسو 2 به دلته ولیکو. موږ کولی شو متر په اخر کې ورته ولیکو، یعنې هېڅ فرق نه لري. صرف په جمع کې موږ کولی شو متر یا واحد په اخر کې ولیکو. دا چې په وروسته ځایو کې موږ څنګه ولې باید واحد په هغه ځای کې ولیکو، هغه بیا وروسته وایو. خو اوس که چېرې تاسو جمع کوئ، تاسو کولی شئ واحد یا دا متر په اخر کې ولیکئ. بیا راځو د دغې زولې اندازې ته چې دا هم 2 متره ده، جمع 2 متره. بیا راځو د دغه زولې اندازې ته چې د دې زولې اندازه 1 متر ده، دا لیکو جمع 1 متر جمع. بیا راځو د دغې زولې اندازه لیکو چې دا 2 متره ده، جمع 2 متره جمع. دلته ما متر ولیکئ، خیر هغه پروا نه کوي. دلته بیا 2 متره دغه زاویه، دلته بیا 2 لیکو جمع. دغه زوله اوس ګورئ، که موږ دلته دا ته وګورو، موږ په دغه د مستطیل شکل فکر وکړی نه. د دغې زولې اندازه مقابل اندازه هم باید 7 متره، یعنې دغه هم 7 متره ده. نو موږ بیا دلته 7 متره لیکو، 7 جمع. بیا راځو دلته بیا 2 متره موږ لرو. رابسم زه به کښتې دا ما ورکړم 2 جمع. بیا راځو دلته بیا یو 2 متره زوله لرو، 2 متره بیا سوه جمع. بیا دلته 1 متر اندازه لرو، 1 متر سو. بیا دلته 2 متره لرو، جمع 2. بیا هم راځو دلته 2 متره لرو، جمع 2. نو موږ د ټولو زولو اندازه ولیکل دلته. یعنې موږ پر دې باندې دا رقم یو فکر وکړئ چې که دلته موږ دغه ځای څخه حرکت شروع کړو، اول رالو دغه 7 متره قدم موږ والی، دغه نقطې ته راورسېدو 7 متره، دغه 7 متره موږ ولیکل. بیا رالو
تر دغه ځایه پورې د دغه نقطې باندې پر دغه خط باندې موږ قدم والي تر دغه نقطې پورې ځان راورسوئ 2 متره نور رالو نو هغه 2 متره مو ولیکل بیا را د دغه نقطې څخه دغه نقطې ته پر دغه خط باندې رالو 2 متره نور رالو هغه 2 متره مو ولیکل بیا رالو 1 متر نور قدم والي هغه 1 متر مو ولیکل بیا رالو 2 متره نور قدم والي هغه 2 متره مو ولیکل دغه رقم ټول بیرته ځان تر دغه نقطې پورې راورسوئ یعنې که چیرې موږ دغه شکل پر څلور اطراف باندې قدم ووهو ټول به موږ څونه قدم والي موږ دغه پیدا کړه نو را به څو سره جمع کړو 9 او 2 نه کېږي 9 او 2 11 کېږي 11 او 1 12 کېږي 12 او 2 14 کېږي 14 او 2 16 کېږي 16 او 9 څو کېږي 23 کېږي 23 او 2 25 کېږي 25 او 2 28 کېږي 28 او 1 28 کېږي 28 او 2 10 کېږي 10 او 2 22 کېږي نو موږ ویلی شو چې دغه شکل پریمیټر یا محیط مساوي دی په 22 واحد یې موږ ته څه راکړی دی متر نو موږ وایو چې دغه شکل پریمیټر مساوي دی په 22 متره یا هم موږ داسې ویلی شو که چیرې مثلا موږ غواړو دا خونې پر څلور طرفو باندې ګروپان راوګرځوو دې لپاره موږ لین رانیسو مثلا تاسې کور لرئ غواړئ څلورو خواو ته ګروپان راوځړوئ د هغه دپاره لین رانیسئ د هغه لین اندازه مثلا تاسې پر دې معلومولی شئ چې 22 متره ستاسې د څلورو خواو اندازه ده 22 متره لین ته تاسو ضرورت لرئ همدغه رقم مثلا کولی شئ تاسې یو میدان جوړوي یا یو بل شی جوړوي پر هغه دپاره رسۍ رانیسئ د هغه رسۍ اندازه مثلا 22 متره تاسې دستي پیدا کولی شئ په دا شکل باندې اوس به هم راسو زموږ نوي درس ته زموږ نوی درس په انګلیسي کې ورته راونډینګ وایي د عددونو ساده کول دي مثلا تاسو داسې فکر وکړئ یو څو ستاسو څخه پوښتنه کوي چې تاسې مثلا تاسو د یو چا سره تجارت کوئ هغه ستاسو څخه پوښتنه کوي چې تاسو سره څو پیسې شته تاسې هغه ته نسئ ویلی چې مثلا زما سره 6,480,000 افغانۍ شته مثلا 6,480,000 دلته د لکاو خبره کېږي تاسې هغه ته نسئ ویلی دغه 6 په اړه تاسې نسئ ورته ویلی نو دې لپاره موږ باید څه وکړو دغه ټول عدد ساده کړو نو دې عدد د ساده کولو لپاره موږ خپله طریقه لرو رابسو د عدد ساده کول مثلا موږ په دې کې څه کوو زموږ لپاره مثلا دغه 6 افغانو اهمیت نشته د 100 افغانو اهمیت نشته یعنې 6,480,000 افغانۍ هم ډېر ښه نه معلومېږي نو موږ څه کوو مثلا موږ کوښښ کوو چې دا د زرو په ارزښت باندې ساده کړو یعنې تر دغه زرو پورې موږ ورته وایو د زرو وروسته عددونه موږ نه ورته وایو نو د دې لپاره چې موږ د زرو ارزښت عدد ساده کړو موږ خپل طریقې لرو هغه طریقو ته به راسو اول موږ ته وایو د هغه ارزښت لاندې یو خط لیکو یعنې کوم ارزښت ته چې موږ غواړو دغه عدد ساده کړو د هغه ارزښت لاندې موږ باید یو خط ولیکو نو رابسو د دې ته به یو خط ولیکو تر څلور مثلا دا ستاسې باید په یاد یې دا د یویز ارزښت دی یویز دا د لسیز ارزښت دی دا د سلیز ارزښت دی دغه د زریز ارزښت دی څلور د زریز ارزښت نو موږ ته وایو د زرو ارزښت یې ساده کړي نو موږ راځو د زریز ارزښت لاندې یو خط لیکو د هغه بعد راځو دوم قدم ته په دوم قدم کې موږ ته وایو د هغه عدد د راسته طرف عدد ته ګورو دغه عدد راسته طرف دغه عدد دی صفر دی موږ ماز دغه عدد ته ګورو ګورئ څونه اسان دی مثلا په یو کې خط لیکو په بل کې ماز ورته ګورو راځو دریم قدم ته که چیرې عدد 5 وي او یا تر 5 غټ وي یعنې عدد ته موږ ګورو چې عدد 5 دی یا هم تر 5 غټ دی که چیرې یا 5 وي یا 5 غټ وي د خپل ارزښت سره یو جمع کوو یعنې که چیرې دغه عدد 5 وي او یا هم تر 5 غټ یې موږ څه کوو د دغه خپل ارزښت دغه کوم ارزښت باندې چې موږ ساده کوو د دې سره موږ یو جمع کوو زموږ دا تر 5 نه دی غټ یا هم 5 نه دی نو موږ څه کوو وروسته ادامه ورکوو او که چیرې تر 5 کوچنی وي ارزښت پر خپل حال پرېږدو زموږ دا موږ دلته وینو چې تر 5 کوچنی دی صفر دی نو موږ ارزښت پر خپل حال پرېږدو هېڅ لاس نه پوهو راځو څلورم قدم ته څلورم شی موږ ته څه وایي وایي د ارزښت راسته طرف عددونه ټوله صفر کړئ یعنې موږ څه کوو د ارزښت راسته طرف ته زموږ ارزښت 4 دی د ارزښت راسته طرف ته ټول عددونه یعنې 0 3 6 دا ټوله په صفر بدلوو موږ دلته دا بېل هغه هم صفر دی دا 3 او 6 هم په صفر بدلوو نو زموږ ساده سوی عدد به سره کم سي 6 8 4 0 0 0 نو موږ ته که یو څوک پوښتنه وکړي په تجارت کې که موږ د ډېرو غټو پیسو خبره کوو نو موږ عدد ساده کوو هغه ته وایو موږ څه ورته وایو 6,480,000 افغانۍ زموږ سره شته که چیرې زموږ څخه پوښتنه وشي دا شیان موږ معمولا په تجارت کې دا شیان وینو مثلا تاسو به دا اوسه په خبرو کې نه لیدلي چې اشرف غني ووایي چې موږ دا کال 2,1,4,214 افغانۍ مالیه ترلاسه کړه ټول عموما چې خبرې کوي په 2 میلیونه و دغه رقم کې عددونه ساده کوي د 2 میلیونه په ارزښت باندې بیا په هغه رقم خبرې کوي یا هم د 2 میلیونه او 2 لکه په ارزښت باندې عددونه ساده کوي بیا په هغه په خپلو خبرو کې یادوي رابس یو بل عدد به هم وګورو دغه به د زرو په ارزښت باندې ساده کړو اول شی موږ ته څه وایي وایي د هغه ارزښت لاندې یو خط لیکو موږ د خپل د زرو ارزښت یې ساده کوو نو دا یویز ارزښت دی دغه عدد دا د لسیز ارزښت دی دا د سلیز ارزښت دی دغه زموږ د زریز ارزښت دی نو موږ څه کوو د هغه ارزښت لاندې یو خط لیکو راځو د زریز ارزښت لاندې یو خط لیکو بیا دغه بعد وایي د هغه عدد راسته عدد
طرف عدد ته ګورو. د دې عدد راسته طرف عدد ته څو دی؟ 6 دی. موږ دا د 6 ته وکتله 6 دی. دا عدد په فکر کې پاتې شو. که چیرې عدد 5 وي او یا تر 5 غټ یې د خپل عدد سره یو جمع کوو. زموږ عدد څه شی دی؟ د 5 غټ دی. نو موږ څه کوو؟ د دغه نو سره یو جمع کوو. نو اوس به راسو موږ به د دغه نو سره یو جمع کوو. نه جمع یو به څو سي؟ 10 به سي. یعنې موږ که دلته ولیکو نه جمع یو مساوي کېږي په 10 باندې. موږ دا عدد دا رقم نسو لیکلی چې وبخښئ موږ دا عدد دا رقم نسو لیکلی 4 اوه 10 6 5 3. دا غلط دی. بیخي عدد بیخي ډېر غټ سو که موږ دا رقم ولیکو. نو موږ څه کوو؟ په جمع کې چې موږ یو ډېر مهم شی ویلی و هغه څه شو چې که چیرې عدد تر 9 غټ سي هغه وروستنی عدد یې انتقالوو. نو موږ څه کوو؟ دغه عدد چې 10 سو موږ یو را انتقالوو دلته او د ده پر ځای 0 لیکو. نو دا به څنګه سي؟ 4 او 8 د اوه سره مو یو جمع کړه د 9 پر ځای باندې 0 لیکو. بیا راځو کامه لیکو. بیا 6 5 او 3. دا دې موږ یو ورسره جمع کوي. بیا موږ ته څه وایي؟ که چیرې عدد 5 کوچنی وي ارزښت په خپل حال پرېږدو. زموږ د کوچنی نه و نو موږ دې ته ضرورت نه لرو. راځو څلورم قدم ته د ارزښت راسته طرف عددونه ټوله 0 کوو. موږ ته وایي دغه زموږ ارزښت و د زرو ارزښت و د ارزښت راسته طرف ته چې دغه 3 عدد دي دا ټوله په 0 بدلوو. نو زموږ عدد به په څه شي باندې واوړي؟ 4 8 0 0 0 0. نو موږ ته که یو څوک وایي چې ستاسې سره څو پیسې شته، مثلا موږ یو تجارت ته تللي یو یا هم یو ځای کې یو سودا کوو، موږ ته یو څوک وایي چې ستا سره څو شته، موږ نور ته وایي چې زما سره 4,09,653 افغانۍ شته. مثلا موږ چې کوو زما په تجارت کې څو مهمې دي، مثلا په دې کې مثلا دا غټ تجارت وبولي مثلا 1000 افغانۍ پکښې مهم دي، د سلو ارزښت نشته. مثلا ډېر خلک دي بیا سلو ته ارزښت ورکوي، هغه کولی شي د سلو په ارزښت دغه عدد ساده کړي چې هغه ته به موږ راسو په راتلونکي کې د سلو ارزښت ته موږ څنګه عدد ساده کولی شو یا هم غټو ارزښتو ته څنګه ساده کولی شو، هغه به وروسته درسو کې وایو. خو مثلا که چېرې دغه عدد موږ د زرو ارزښت ته ساده کړو، یو څوک زموږ ته ووایي چې ستا سره څو پیسې شته، موږ ورته وایو چې زما سره 4,80,000 افغانۍ شته. موږ داسې نور ته وایو چې زما سره 4,09,653 افغانۍ شته. موږ داسې ورته وایو 4,80,000 افغانۍ زموږ سره شته. رابسو اوس هم یو څو مثالونه به حل کړو چې موږ ته په دغه مثال کې وایي لاندې عددونه د سلو په ارزښت ساده کړي. رابسو اول به دغه ارزښت وګورو. موږ راځو زموږ اول قانون چې شو، موږ ول تر خپل ارزښت کوم ارزښت چې موږ ته وایي چې دلته د سلو ارزښت دی، تر هغه ارزښت لاندې یو خط لیکو. دا د یوې ارزښت شو، دا د لسیز ارزښت شو، دغه د سلو ارزښت شو، د سلیز ارزښت شو. نو موږ راځو د سلیز ارزښت لاندې یو خط لیکو. دوم قانون زموږ چې شو، موږ ته وایي راسته طرف عدد ته وګورئ. موږ راځو دغه راسته طرف عدد ته ګورو. دغه 3 دی. دا هم په فکر کې وساتئ. دریم قانون ته راځو. دریم قدم چې موږ ته ویلي هغه چې شو، وایي که چیرې عدد 5 وي او یا تر 5 غټ یې، یو موږ د خپل ارزښت سره جمع کوو. زموږ هغې نه 5 دی او نه هم تر 5 غټ دی. نو موږ څه کوو؟ وروسته ته یې راځو. هغه بعد یې څه لیکلي دي؟ وایي که چیرې عدد تر 5 کوچنی وي، موږ ارزښت پر خپل حال باندې پرېږدو. نو موږ راځو ارزښت پر خپل حال پرېږدو، هېڅ لاس نه کوو. راځو څلورم قدم ته. په څلورم قدم کې هم موږ ته څه شي ویلي وه؟ وایي د هغه ارزښت راسته طرف عددونه چې کوم دي هغه ټوله په 0 باندې واړوو. یعنې دغه دوه عددونه دا 3 او 1 موږ باید څه وکړو؟ 0 ته یې واړوو. نو دا به مساوي که چیرې موږ دغه عدد ساده کړو، دغه عدد ساده شوی شکل به مساوي په څه شي سي؟ 5,800 باندې. یعنې که چیرې یو څوک موږ ته وایي موږ یو ځای ولاړو، یو شی مو رانیو یا یو شی سودا مو کول، که چیرې یو څوک موږ ته وایي چې ستا سره څو افغانۍ شته، موږ نور ته وایو چې زموږ سره 5,821 افغانۍ شته. موږ کوښښ کوو چې دا عدد ساده کړو، ښه ومعلومېږو. یا هم په دا په وروسته ځایو کې موږ څنګه کار وکړو دا زه وروسته درته وایم، خو صرف زه اوس کوښښ کوم تاسو ته په دوکانداري یا هم په تجارت او داسې ځایو کې مثال درکړم. نو موږ ورته ورته وایو چې 5,800 افغانۍ زموږ سره شته. رابسو وروستني مثال ته. دا مثال ته به وګورو. موږ ته وایي دغه د سلو په ارزښت باندې ساده کړي. رابسو اول به تر خپل ارزښت لاندې یو خط ولیکو. د وروستني عدد ته به وګورو چې هغه 9 عدد دی. موږ ویل چې که 5 وي یا هم تر 5 غټ وي، موږ څه کوو؟ داسې د خپل ارزښت سره یو عدد جمع کوو. نو رابسو د دې خپل ارزښت سره به یو جمع کوو. موږ ویل چې که د دې سره موږ یو جمع کوو، موږ باید څه وکړو؟ د جمع د نقل د طریقې څخه کار واخلو. یعنې دا به زه اوس تاسو ته په جمع کې ثابته کړم. مثلا موږ دا رقم کوو 6,994 جمع موږ د دغه ارزښت سره یو جمع کوو، یو د دې سره جمع کوو. دلته موږ کولی شو صفرونه ولیکو، ولې چې که دا ځای خالي وي هېڅ فرق نه کوي. 4 جمع 0 4 کېږي، 9 جمع 0 9 کېږي، 9 جمع 1 10 کېږي. موږ 0 لیکو، یو څه کوو؟ یو را انتقالوو. ستاسو به د جمع قانون په یاد یې، یو را انتقالوو دې خوا ته چې دا به څو سي؟ 1 او 6 اوه به سي. نو موږ راځو د ارزښت سره مو یو جمع کوي، څه کوو؟ هغه نوی ارزښت لیکو 9,0 4
تاسو کوشش وکړئ د دغه کامې د لیکلو سره ځان عادت کړئ. ولې که تاسو د حساب ماشین وګورئ تاسو کامه او ټکی وینئ. د ټکي معنا څه شی ده زه په وروسته درسو کې درته وایم، خو تاسو کوشش وکړئ همیشه د هرې طبقې وروسته یعنې یویز لسیز سلیز چې پوره سو بیا یوه کامه کښېږدئ، بیا زریز لس زریز سل زریز پوره سو بیا یوه کامه کښېږدئ چې تاسو طبقې معلومې دي. راځو بیا د هغه څخه زموږ قانون څه شی و، څلورم قدم مو څه شی و، وایي د ارزښت راسته طرف ټول عددونه صفر ته واړوئ. نو موږ راځو ارزښت راسته طرف ټول عددونه صفر ته اړوو چې هغه مساوي په څو باندې 9 صفر صفر صفر. نو زموږ سره څو شته 9000 شته، یعنې که موږ 6994 د لسو ارزښت ته ساده کړو موږ حاصل به څو شي 9000 به شي. راوسو بل مثال بال کړو، دا غټ مثال دی، مثلا دی به د سلو ارزښت ته ساده کړو. راځو اول تر خپل ارزښت لاندې خط کش لیکو، بیا وروستني عدد ته ګورو، موږ وینو چې عدد تر 15 غټ دی، نو بیا موږ مجبور یو چې د دې سره یو جمع کړو. نو راځو لیکو یو شپږ 15 کامه، د دې سره که څلور سره که موږ یو جمع کړو 15 کېږي، د شپږ لیکو څلور لیکو. څلورم قدم ته راځو چې موږ ته وایي د ارزښت راسته طرف عددونه صفر ته واړوئ. نو موږ راځو وایو چې دا مساوي کېږي په 115,500 باندې، یعنې دا هم د سلو په ارزښت ساده کول دي. یو بل مثال ومال کړو بیا به ولاړ شو وروسته ارزښت ته. راځو دغه ته موږ ګورو، مثلا نه عدد دی، زموږ د سلو ارزښت کې نه عدد پروت دی. راځو وروستني عدد ارزښت یې ګورو، مثلا وروستنی عدد یې څو دی 15 دی. موږ ویلي وه چې که 15 و او یا هم تر 15 غټ و موږ د خپل ارزښت سره یو جمع کوو. نو موږ که د سره د 9 سره که موږ یو جمع کړو څو به سي 10 به سي. د نقل دپاره موږ دلته بل عدد نه لرو په دغه ځای کې، نو موږ کولی شو خپله 10 ولیکو. نو دا شکل به مساوي سي پر 10 15 8، یعنې دا بیا زه تاسو ته په جمع کې ولیکم 958 جمع موږ دلته یو ارزښت ورسره جمع کوو، یعنې 100 جمع کوو. 8 او 0 8 کېږي، 15 او 0 15 کېږي، 9 او 1 څو کېږي، 9 او 1 10 کېږي. موږ صفر لیکو یو را انتقالو دلته، نو دلته بل د انتقال دپاره عدد نشته چې موږ دغه سره جمع کړو، مستقیمه راته کوو لاندې، یعنې 1058. څلورم قدم څه شی ووایي د ارزښت لاندې ټول د ارزښت وروسته ټول عددونه په صفر بدل کړي. نو دا به مساوي سي په 1000 باندې، یعنې که چیرې موږ د 958 عدد د سلو په ارزښت باندې ساده کړو هغه به مساوي سي د 0 سره. یو څو نور مثالونه به هم حل کړو، د هغه وروسته به موږ ولاړ سو یو څو مهمې نقطې دي او د هغه وروسته به هم ولاړ سو موږ د اټکل کولو ته. راوسو دغه اول عدد یې موږ ته راکړی وی دا د لسو په ارزښت باندې ساده کړي. نو موږ راځو تر شپږو لاندې یو خط لیکو، اول شی دغه و، بیا وروسته دغه عدد ته ګورو چې دی د 15 غټ دی، نو موږ څه کوو د سره یو جمع کوو، دا به مساوي سي په 108 باندې. د هغه وروسته څلورم قدم څه شي و، تاسو باید څلورم قدم هېر نه سي، مثلا همیشه څه کوئ دغه وروستنی عدد یې د صفر سره بدلوئ. نو موږ څه لیکو ورته 108، یعنې 108 که موږ د لسیزو په ارزښت باندې ساده کړو 108 کېږي. بل مثال ته راځو، تر لسیزه ارزښت لاندې خط لیکو، دغه عدد ته ګور دی 15 کوچنی دی، نو موږ په ارزښت باندې هېڅ لاس نه و، صرف څه کوو څلورم قدم ته راځو دغه په صفر بدلوو څلور عدد، نو 980. بل مثال ته راځو چې 15 دی، بیا راځو تر لسیزه ارزښت لاندې خط لیکو، موږ ګورو چې دغه عدد تر 15 غټ دی، دغه وروستنی عدد یې، نو څه کوو د شپږ سره یو جمع کوو، نو څه لیکو شپږ سره موږ یو جمع کړئ. څلورم قدم ته راځو 15 بیا سوه، څلورم قدم ته راځو چې موږ باید د ارزښت راسته طرف ته ټول عددونه په صفر بدل کړو، نو راوسو دا به هم مساوي سي په 80 باندې. اخري عدد ته به راسو، مثلا 15 دی، تر لسیز تر ارزښت لاندې یو عدد خط لیکو او دغه وروسته راسته طرف عدد یې ګورو چې دا عدد 15 دی، نو 15 موږ ویل چې که 15 و او یا هم تر 15 غټ و موږ څه کوو یو عدد دې سره جمع کوو، نو دا به مساوي سي په 115 باندې. او که چیرې موږ اوس د لسیز د ارزښت لاندې خط کش کړو، راسته طرف څلورم قدم موږ ته دا ویل چې راسته طرف عددونه ټوله باید څه سي صفر سي، نو موږ راځو هغه عدد هم صفر کوو، دا به مساوي سي په 100 باندې. یعنې که چیرې 15 نه وي موږ د لسیز په ارزښت ساده کړو هغه مساوي کېږي په 100 باندې. اوس به هم راسو د یو مهمې نقطې په اړه به خبرې وکړو چې ډېر خلک په دغه ځای کې غلطي کوي. مثلا موږ یو مثال راکړی دی چې وایي لاندې عدد د 0 په ارزښت ساده کړئ. راوسو اول به خپل عدد ته وګورو چې زموږ عدد دی 6415 موږ ته وایي د 0 په ارزښت یې ساده کړئ. موږ راځو د 0 ارزښت لاندې خط لیکو. ډېر خلک دغه غلطي کوي، مثلا وایي چې دغه سلیز عدد دی، موږ اول راځو دغه عدد ساده کوو، دغه پر ځای باندې موږ 1500 لیکو، بیا راځو دغه عدد د 100 په ارزښت ساده کوو، بیا راځو مثلا څه کوو 6500 دی، نو دغه به مساوي سي اوس د 0 په ارزښت موږ څخه عدد ساده غوښتی دی، موږ راځو دغه عدد تر 15 غټ دی، نو دا مساوي کېږي په 9000 چې دا کاملا غلط دی، یعنې دغه تاسې نسي کولی. تاسې وروستني عدد ته نه ګورئ، تاسې صرف څه کوئ دغه راسته طرف ته عدد ته ګورئ، دغه وروسته عددونه یې څه شي دا تاسې هېڅ نه ګورئ. مثلا دا فکر تاسې مه کوئ چې مثلا دغه عدد نه دی نو دا یو څه نږدې دی 1500 ته،
د 500 په خاطر به دا 7000 سي. هغه ته به تاسې نه ګورئ. تاسې همیشه کې ستاسو څخه کوم عدد غوښتی و، ارزښت یې غوښتی و، د هغه ارزښت اولني رسته طرف عدد ته ګورئ. یعنې 6 دی، د 6 رسته طرف ته یوازې دغه عدد ته ګورئ، 4 عدد ته ګورئ. نو موږ راځو وایو 6 مو اول ولیکل، رسته طرف عدد ته مو وکتل، رسته طرف عدد یې 5 کوچنی دی. 4م قدم ته راځو. 4م قدم څه شی و چې رسته طرف ټول عددونه په 0 بدلوو. نو راوسو هغه په 0 بدل کړو، زموږ جواب به څه شي؟ 6 0 0 0، یعنې 6 زره به سي. زموږ که د زور په ارزښت دغه عدد ساده کړو 6 زره کېږي. که چېرې تاسې وروستني عدد ته وګورئ، ستاسو جواب به کاملا فرق وکړي، 7 زره به سي. نو په دا خاطر تاسې د هغه وروسته عدد ته نه ګورئ، یوازې دغه اول رسته طرف عدد ته ګورئ چې اول عدد دی. اوس به هم راسو زموږ وروستي درس ته چې هغه اسټیمیټینګ یا هم اټکل کول دی. اټکل کول څه شي دي؟ په اټکل کول کې موږ دوه مهمې نقطې لرو یا هم دوه قدمونه لرو چې هغه موږ تعقیب کړو، نور موږ د هر عدد د جمع اټکل کولی شو. مثلا که داسې فکر وکړو چې موږ یې داسې 3 عددونه راکړي دي، حتی 4 عددونه یې موږ ته راکړي دي، موږ ته ووایي د لاندې عددونو حاصل د 100 په ارزښت اټکل کوي. موږ څه کوو؟ موږ د 100 په ارزښت اټکل غوښتی دی. د اټکل لپاره زموږ اول قدم دا دی چې موږ باید عددونه ساده کړو. دوم قدم دا دی چې موږ باید جمع کړو. نو راوسو اول به دغه عدد ساده کړو چې دغه عدد موږ د 100 په ارزښت ساده کړو، څو کېږي؟ 300 کېږي. دا چې څنګه کېږي نو تاسې باید اوس زده کړي یې. نو موږ باید راسو 300 ولیکو. بیا هم زه تاسو ته در وښیم، رسته طرف عدد کې ګورو چې تر 15 غټ دی. نو موږ څه کوو؟ دغه عدد سره یو جمع کوو چې دا به 3 سي. 3 نه 15، وروستني عددونه یې څه باندې بدلوو؟ په 0 بدلوو چې 300 به سي. بیا راځو دغه عدد ته د 100 په ارزښت یې ساده کوو. دغه عدد تر 15 کوچنی دی. نو راځو رسته طرف ته عددونه یې په 0 بدلوو، په دغه 7 باندې هېڅ کار نه لرو. راوسو 700 به ولیکو. بیا راځو دغه عدد لاندې خط لیکو، رسته طرف عدد کې ګورو چې دا در 15 غټ دی. نو دی څه کوو؟ مثلا د سره یو جمع کوو چې دا به 9 سي. 9 2، او بیا رسته طرف عددونه یې څه کوو؟ ټوله په 0 بدلوو چې دا به هم 900 سي. بیا راځو دغه عدد ته ګورو چې 6 عدد دی. د رسته طرف عدد ته که موږ وګورو دا 15 کوچنی دی، نو موږ رسته طرف ته 2 عددونه په 0 بدلوو، په د باندې هېڅ کار نه لرو. راوسو دا به هم ولیکو 600. دا هم د اټکل اول قدم و. وروسته څه کوو؟ موږ صرف جمع کوو. 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 مساوي کېږي په 0. 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 مساوي کېږي په 0. 3 جمع 7 مساوي کېږي په 10 باندې. 10 جمع 9 مساوي کېږي په 19 باندې. 19 جمع 6 مساوي کېږي په 25 باندې. راځو 25 دلته لیکو. نو که چیرې موږ وایو چې که چیرې موږ دغه عددونه جمع کړو د 100 په ارزښت، یعنې که چیرې دغه حاصل موږ وغواړو چې په جمع کې د 100 په ارزښت اټکل کړو، دا به مساوي په 2500 باندې، یعنې دا اټکل دی. خو که چیرې موږ واقعا عدد جمع کړو، مثلا 15 او 15 مساوي کېږي په 10 باندې، 10 او 2 مساوي کېږي په 12 باندې، 12 او 9 مساوي کېږي په 21 باندې، موږ یو راځو دلته لیکو، 2 راوړو دلته انتقالوو. او بیا د هغه وروسته راځو موږ څه کوو؟ د 2 جمع 9 11 کېږي. 11 جمع 2 14 کېږي. 14 جمع 9 22 کېږي. 22 جمع 4 26 کېږي. 6 دلته لیکو. بیا راځو 2 را انتقالوو دلته. 2 جمع 2 4 کېږي. 4 جمع 7 11 کېږي. 11 جمع 8 19 کېږي. 19 جمع 6 25 کېږي. 5 لیکو دلته. 2 د انتقال لپاره بل عدد نشته، نو هغه هم دلته لیکو. یعنې په اصل کې عدد قیمت څو دی؟ 2561 دی. خو که چیرې موږ حاصل اټکل کړو 2500 کېږي. نو دا هم اټکل کول دي چې اټکل کول صرف د دې لپاره دی چې تاسو ته یو څوک غټ غټ عددونه وایي یا هم دا رقم ګډ وډ عددونه درته وایي، تاسو څه وکړئ؟ هغه نږدې حاصل یې تاسې ورته وویلی سئ، یعنې تاسې هغه ته نږدې حاصل وویلی سئ. یعنې مثلا که چېرې تاسو ته 215 نوي وایي، تاسو داسې باید داسې فکر وکړئ چې دا در 2500 غټ دی، نو دا موږ په 300 اړوو. 725 دا تر 750 کوچنی دی، ولې چې وروستنی عدد یې باید در 15 کوچنی وي که موږ غواړو چې 700 ولیکو. دا په 700 اړوئ. دا 902 نوي دی، دا په 900 اړوئ. دستې ساده کوئ عددونه، بیا جمع کوئ چې تاسو په اسانه طریقه وکولی سئ د جمع حاصل اټکل کړئ. دا هم د لاندې عددونو حاصل د زرو په ارزښت اټکل کوي. دا هم تاسو ته 3 عددونه ما درکړي دي چې دا هم ستاسو کورنی کار دی د دغه درس. په راتلونکي درس کې به دغه یو ځای حل کړو او اټکل به وکړو چې د دې حاصل څو راځي. تر راتلونکي درس هم په مخه شه.